اوس که تاسو غواړئ چې دغه رقم د عکسو بیکګراونډونه ریموو کړئ نو ډېره اسانه طریقه ده. پخوا چې به کله مو یو بیکګراونډ ریموو کوئ د فوټو نو هغه له وخت به پیکسارټ یا نور هم پروګرامونه ولسي هغه دپاره به یوز کېدل. اوس ګوګل هم کولی شي ستاسو د تصویر بیکګراونډ ریموو کړي او ته خپله هم کولی شي په یو ایپس کې هغه ایپس د تاسو سره شیر کوم چې په یو کلیک سره ته د خپل تصویر بیکګراونډ ریموو کولی شي. که چیرې په ګوګل کې تاسو دا ریموو کوئ نو په ګوګل کې ځینې ویبسایټونه دي چې هغه له تاسو څخه پیسې غواړي بیا یې ریموو کوي. یو ایپس شیر کوم چې هغه په یو کلیک سره ستاسو د تصویر بیکګراونډ ریموو کولی شي. اوس تاسو په ګوګل کې ولیکئ ریموو بیکګراونډ. ریموو بیکګراونډ تاسو کله په ګوګل کې ولیکئ تاسو ته به مختلف ویبسایټونه راسي. که هر ویبسایټ تاسو خلاص کړئ تاسو خپل آی ډي کې خلاصه کړئ هغه که جیمیل وي که بس تاسو هغه اکاونټ جوړوئ نو تاسو په هغه کې کار کولی شئ. اوس تاسو ویبسایټ خلاص کړئ اولنی ویبسایټ مو خلاص کړو په دغه کې به خپل تصویر اپلوډ کړئ چې کوم تصویر هم تاسو بیکګراونډ کاټوئ هغه به له خپلې ګیلرۍ راواخلئ اپلوډ به یې کړئ. تصویر چې کله اپلوډینګ شروع سو نو څه وخت نیسي له هغه بعد به تاسو ته ریموو بیکګراونډ تصویر درکړي. تصویر بیکګراونډ ریموو سو اتوماتیک ریموو سو یو کاروایی هم نه غواړي. اوس تاسو لاندې سیو آپشن درکوي په هغه سیو آپشن باندې به تاسو خپل تصویر ډاونلوډ کړئ. صرف دغه ساین اپ کړئ یو وار دا ستاسو د دې ویبسایټ آی ډي جوړه کړئ او له دې بعد بل پروګرام د هغه پروګرام د تاسو ته شو کومه دا اډوبي ایکسپریس. د اډوبي ایکسپریس باندې به تاسو کلیک وکړئ لاندې ریموو بیکګراونډ چې کوم لیکلی ده دې باندې کلیک وکړئ له خپلې ګیلرۍ څخه یو تصویر راواخلئ. اوس به تاسو له خپلې ګیلرۍ څخه یو تصویر راواخلئ دلته به یې په اډوبي ایکسپریس کې اپلوډ کړئ. تصویر چې کله تاسو سلیکټ کړو ما دا تصویر سلیکټ کړو نو دا به اتوماتیکلی بیکګراونډ ریموو سي. تر هغه ویبسایټو دا کوم چې دا ایپس ده دا ایزي هم ده او د دې خرچه هم نشته نه پیسې غواړي. دا بیکګراونډ ریموو سو اوس دا سیو آپشن باندې کلیک وکړئ خپل تصویر سیو کړئ. که ویډیو مو خوښه سوې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او دا ویډیو فیوریټ ته واچوئ چې طریقه مو هیره نشي.